خو ډېره ناترسه زمانه سوه، ناترسه وخت سولو. موږ داسې مولانا محمد خان شیراني صاحب الله دې ژوندی لري تل، هغه څو عمر مخکې ملاقات سره وکړي، ده ماته ویلې چې ته دا فتن بیانوه، د فتنو زمانه ده، آخره زمانه ده، آخري خبرې دي، تا ډېرې بیانوئ. ځکه د دې خبرو دپاره باید چې موږ لاره چې د هغه په مخه واخلو، هغه فضایل، هغه ذکر، هغه فکر خو پر خپل ځای برقراره دي، خو موږ ته د الله رسول ویلي دي چې داسې زمانه به راسي زوی به راولاړېږي بابا به وژني. دا زمانه را روانه ده او د الله رسول فرمایي د راسته قیامت هم نه راځي. صحیح سلو. نو تاسو فتنې ډېرې بیانوئ. فتنه دا ده چې زوی له بابا بیریږي، بابا له زوی بیریږي. وایي داسې نه وي چې زما زوی خوا بده کړي چې کله خرڅ ځینې غواړي پر کور دوه درې واره کوچنۍ ور واستوي، بس بیا په یوه ورځ دی څه خرڅ ورکړی وي، نن کاروبار نشته. سبحان الله، الله اکبر، انا لله و انا الیه راجعون. یعنی خبره مې د فتنو درته کوله. شیراني صاحب څه فرمایي؟ دا اوس کې هغه یو نوی میسج چلیدی، هغه معتمده خبره ده. د لې د کوټې په ښار کې یو سړی و، هغه اولاد نه درلودی، بیا یو بل اسپتال کې بچی مچی د چا پیدا کړی دی، نو ګوره چې څنګه بیا هغه راوستی، هغه یې لوی کړي، د ځان سره یې کوي، ویې پالئ. الله پاک پس له هغه دوه زامن ورکړلو. چې ور یې کړو نو بس بیا دی خوشحاله و. دوه زامن یې دا یو زوی د اسپتال راوړی و، نو ژوند و بیا بابا و ادې مړه سو. بیا و هر چا ته ډېر حساب ورسېدی. بیا چې وسولو، بیا دغه هلک چې دا کوم بابا له اسپتال راوړی و، دا راولاړ سولو پر حساب پر کتاب د هغه ځوانانو سره چې د بابا د رښتیاو زامن و. حساب و کتاب یې څه بد ورسره راغلي، بیا راولاړ سولو. دا دواړه الکان دا یې 11 میاشتې مخکې وژلي وو، په د هغه کور کې کډۍ کیندلې وي، دلته یې پټ کړي وو. نو د دغه سړي بیا یوه بله کوروالا وه چې هغه طلاقه کړې به یا به مشکل و، هغه راله په تاڼه کې درخواست چې دی هغه ورک چې ویې کتل، هلته کډۍ وو، هلته دغه هډوکي چې دی هغه پراته وو. یعنې اخره زمانه ته یې وه چیش ته وایست، چې د رښتیاو د بابا او د ادې زامن و، هغه تر خاورو لاندې سو، چې د اسپتال یې راوړی و چې د چا زوی و معلوم نه و، قوم یې معلوم نه و، هغه دا وکړو. ولې بابا را ولاړ سو، ادې را ولاړ سول، دا هم زما زوی دی، پروا نه لري، دا خپل جایداد پر درو حصو ورته تقسیم کړو. دې ته چیش وایي؟ دې ته د فتنو زمانه وایي. دا د فتنو څه ډکه زمانه ده. خو زما او ستا چې سر نه په خلاصېږي یا سر نه خلاصوو، نو په دې کې د اسلام څه قصور دی؟ اسلام کله و ما او تا ته داسې پریشاني چې د هغه یشه ده چې یاره اسلام را حل نه کړو، نو زه به څه کوم؟ دا یوه خبره.